د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. السلام علیکم. د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشه په مړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهم ورستي خبرونه ته نن پنځشنبه د مرغومیه د جدیومه د ډیسمبر میاشتې 28 منټي سره سمون خوري روانه خبري سات درته ز سرمت سره وړاندې کوم. خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سره ټکی. جاپان له افغانستان سره د امبولانسونو او درملو مرسته کوي. د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ سبا د شلروزه سیالیو لوبلړۍ پیلېږي. او واشنگټن د کانګریس له تصویب پرته کیف سره مرسته کړې. وسم بشپړ خبرونه. جاپان له افغانستان سره د امبولانسونو او درملو مرسته کوي. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر کورومیا تاکویش د عامه روغتیا وزارت له سرپرست ډاکټر قلندر عباس سره په کتنه کې په روغتیايي برخه کې له افغانانو سره د مرستې ژمنه وکړه. په دغه کتنه کې د توکیو او کابل ترمنځ په روغتیايي برخه کې د لا ډېرو همکاریو او په د برخه کې د جاپان د ونډې په اړه خبرې اترې وشوې. د عامه روغتیا وزارت سرپرست همدارنګه د انتاني ناروغۍ د درملنې او افغان جاپان روغتون سره د جاپان هیواد له مرستې مننه او قدرداني وکړه. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د جاپان سفیر په روغتیايي برخه کې د ګډ او کار پر دوامدار همکاري خوښي څرګنده کړه او وی ویل چې په نږدې راتلونکي کې به دغه د هیواد له لوري 13 مجهز امبولانسونه او درملو په برخه کې له افغانستان سره مرسته وشي. د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ سبا د شلوريزو سیالۍ لوبلړۍ پیلېږي. د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ سبا د 3 شلوريزو سیالیو لوبلړۍ پیلېږي. دغه سیالي سبا د کابل پر وخت د ماسپښین په 3:30 بجو د شارجې ښار په لوبغالي کې ترسره شي. ټاکل شوې د یاد لوبلړۍ دومره لوبه د ډیسمبر په 21مه او وروستۍ لوبه به د جنوري میاشتې په 2مه نیټه ترسره شي. د یادونې وړ ده چې له دغې لوبلړۍ له پیل وړاندې 2 یو ورځنۍ تمریناتي سیالي هم ترسره شوې چې پکې افغانستان په لومړۍ لوبه کې د 109 منډو په توپیر او دوهمه لوبه کې د 95 منډو په توپیر بریا خپله کړې وه. درنو اوریدونکو په خبري سرویس کې اوس هم یو بهرنی خبر. واشنگټن د کانګریس له تصویب پرته کیف سره مرسته کړې. له سپینې ماڼۍ څخه په خپاره شوي معلوماتو کې راغلي چې امریکا د چهارشنبې په ورځ دغه هیواد د کانګریس له تصویب پرته او اوکراین سره د 250 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت پوځي مرسته کړې ده. امریکایي چارواکي ویل چې دغه مرستو کې د هوایي دفاع سیستم، توپخانې او د ټانک ضد وسایل او تجهیزات شامل دي. د بایدن حکومت د اوکراین سره دغه مرسته په داسې حال کوي چې د امریکا د کانګریس اکثریت غړي مخالفت کوي او اوکراین خبرداري ورکړه چې که مرسته ونه شي نو د روسیې په وړاندې مقاومت کمزوري او ان له ماتې سره مخ کېدی شي. اوس مهال اوکرایني ځواکونه هڅه کوي چې په ختیځو سیمو کې روسي ځواکونه په شا وتموي، خو د ښکېلو لوري له څرګندونو داسې ښکاري چې اوکراینیان د دغې برخې کې لاسته راوړنه نه لري. د مسکو او کیف ترمنځ د روانې جګړې نږدې 2 کاله اوړي او پوتین د روسیې د مخو ترلاسه کولو پورې د دغې جګړې پر دوام ټینګار کوي. درنو اوریدونکو په خبري سرویس کې راټول شوي مطالب هم دومره ول. تر بیا ښه وخت، لوی علامه ملشه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.